ملک مجید خان چې تاسو ته خپله وینا وړاندې کړه. د بلې وینا دپاره اواز نه راځي. د بلې وینا دپاره د پښتون غورځنګ یعنی NDM صوبایي صدر ملي غورځنګ بخښه غواړم ملي غورځنګ صوبایي صدر ملګري احمد جان ته خواست کوم چې راسي تاسو ته خپله وینا وړاندې. بسم الله الرحمن الرحیم. د اول انګریز افغان جنگ ملي اتل غازی او شهید غازی عبدالله خان د 182م تلین په مناسبت د افغان قومي مومنټ لخوا د نن د دې سیمینار صدر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر قدرمن نصرالله زیری، د افغان قومي مومنټ مشر قدرمن ملګری احمد خان، د پښتون تحفظ مومنټ مرکزی کمیټې غړی قدرمن مجید خان ملک مجید خان او نورو مشرانو ځوانانو سیاسي کارکنانو، زه تر ټولو مخکې د ملي اتل ته د شهید ته د ده پر قربانۍ د ده پر جدوجهد او بیا په هغه جنګ چې دی شهید سو ده ته د ملي جمهوري غورځنګ په نمایندګي یا نیشنل ډیموکریټک مومنټ په نمایندګي د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم او بیا د افغان قومي مومنټ لخوا چې دا ورځ ده د دوی شکریه ادا کوو چې دوی موږ ته دعوت راکړو. قدرمنو ملګرو، د دارنګه ملي اتلانو لکه غازی عبدالله خان شهید یا زموږ د قام د ملت یا زموږ د تحریک نور څه شهیدان دي، غازیان دي، اتلان دي چې په دې لاره کې ډېرې قربانۍ کړي دي، ډېر شهادتونه یې ورکړي دي او لوی کارنامې کړي دي. د هغو ورځ لمانځل هم په اصل کې د سیاسي کارکنانو دپاره، د ولسونو دپاره، د سیاسي تحریکو دپاره په دې لازمي چې یو خو موږ هغه خپل ملي اتلان ژوندي وساتو، د هغو کارنامې، د هغه جدوجهد، د هغه قربانۍ په هغه باندې خپل راتلونکي نسلونه، خپل ځوانان، خپل قام، خپل ولس په دې باندې خبر وساتو، هغو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړو، د هغو قربانۍ نوي نسل ته بیان کړو چې دا زندګي دا ملت چې تر اوسه پورې وجود لري په دا دومره سخت حالاتو کې چې دا دومره جنګونه سوي دي چې دا موږ د افغان تاریخ بیانو یا په دې باندې موږ ویاړ کوو. دا خو داسې په ساده الفاظو یا داسې په خپله باندې خو دا زندګي د ملت خطر موږ خو نه ده رارسېدلې چې دا موږ پوهیږو چې موږ افغانان یو، افغان په دې خطه کې یو ډېر تاریخي قام دی، یو ملت دی. نو په دې کې د غازی عبدالله خان غوندې اتلانو خپلې قربانۍ ورکړې دي چې دا نوم هم ژوندی دی، نن هم دا قام شته، نن هم وطن شته. نو په دې باندې چې خپله ماضي څوک هېروي نو معنا د مستقبل دپاره هېڅ تګلاره، هېڅ فیصلې تاسو نشئ کولی. نو خپله ماضي یاد ساتل، د خپلې ماضي ښې فیصلې، ښې کارنامې دې ته دوام ورکول او که په تاریخ کې غلطیانې کوتاهیانې سوي د هغه ازاله کول، له هغه څخه ډډه کول، دا وې د تاریخ سبق. نو لہذا د دې ورځې په مناسبت باندې موږ د یو سیاسي کارکن په طور دا خبره اوس هم کولی سو چې لکه څرنګه چې غازی عبدالله خان شهید په افغان اول انګریز جنگ کې دی شهید سوی دی، نن هم پر افغان باندې جنگ مسلط دی، نن هم د افغان خلاف هغه سازشونه روان دي، شکل به بدلی، وخت به بدلی او هغه وخت کې پرنګای وو، نن د پنجاب استعماري قوتونه دي چې هغه جنگ، هغه حالت یې په ما او تا باندې اوس هم زما او ستا پر ملت باندې مسلط ساتلی دی. نو لہذا چې موږ ځان د غازی عبدالله خان یا زموږ نور چې کوم قومي هیروز دي یا په دا اوس نوي وخت کې په دې راتلونکي آخري صدۍ کې چې کوم زموږ ملي جمهوري سیاسي تحریکونه دي، که موږ د هغه ځان پیروکاران ګڼو یا د هغه پر نقش قدم باندې ځو نو هغې مبارزې ته به هغه رنګه دوام ورکوو. که څه هم هغه طریقه به بدلی، د نن زمانې طاقت قوت چې دی یا تور او ډال چې دی دا سیاست دی. نو لہذا زموږ دغه فریضه ده چې موږ که هغه
ځان د هغه پیروکاران ګڼو نو یوازې د هغه ورځ لمانځو په دې ورځ باندې موږ تجدید عهد کوو موږ به بیا دا وعده کوو چې د خپلو غازیانو د خپلو شهیدانو چې د ملت دپاره کومه قرباني ورکړې وه او د دشمن په مقابله کې خپل سرونه ورکړي وو موږ به پر هغه نقش قدم باندې ځو او د خپل قام د خپل ملت د خپل ولس چې د هغه دفاع به کوو او د و زمانې لکه ما چې ویلې قوت او طاقت چې دا سیاست دی ګوره د سیاسي کارکون په تور باندې موږ په کتابو کې مونږ ویلي تاسو ټول سیاسي کارکنان یا اکثره لیکه پړه خلک تناش دي په دنیا کې مو لیدلي هم دي اورېدلي به هم دي په کتابو کې مو هم ویلي دي په سیاسي تاریخ سوی د دنیا په اخ هم دا ثابته ده چې د دنیا ډېر لوی زورور قوتو ته بادشاهتو ته سلطنتو ته امریتو ته رجتي قوتو ته شکست دی دا ولسونو ورکړی دی د سیاست په ذریعه د جدوجہد په ذریعه د قربانیو په ذریعه باندې که په دنیا کې څه انقلابونه راغلي دي هم چې تاسې تاریخ ووایاست هغه په یو عملي سیاسي جدوجہد او په قربانۍ باندې هغه انقلابونه راغلي دي نو لہذا د هغو زمانې هغه طاقت او قوت چې دی زما مقصد دا دی چې سیاسي قوت او طاقت په ذریعه موږ دا کولی سو چې دا اوس موږ څه ستونزې بیانوو تر ما مخکې څه مقررینو بیان کړي له دې بعد به مشران مجلس کوي له هغه څخه موږ نجات یوازې په سیاسي قوت او طاقت خلاص کولی سو و سیاست ته بد ویل یا خدای نخواسته د سیاست له تعلقي اختیارول دا موږ قام زموږ ملت زموږ تحریک نور کمزوری کوي په شا باندې بیایي ټیک دی په سیاست کې غلطیان هم سوي دي له دې غلطیانو به سبق اخلو لیکن دا ثابته د سیاست چې دی دا کشمکش دی د حاکم او د محکوم ترمنځ سیاست د ظالم او د مظلوم ترمنځ چې کومه مقابله ده و دې ته سیاست ویل کېږي سیاست علم هم دی سیاست ساینس هم دی سیاست مقابله هم ده سیاست هنر هم دی نو لہذا خپل ولس کې د سیاست باندې اعتماد بحالول سیاسي تحریک متحدم کول منظمه کول چونکه پارټیان به جدا جدایي لیکن خبره دا ده ګورئ په دنیا کې انقلابونه سوي دي داسې نه ده چې هغه یوې پارټۍ به کړي ټیک دی په نامه به هغه قیادت به یو پارټۍ کړي یو رهنما به کړي لیکن دغه ځای د ټولنې دغه ځای د ولس ټول قوتونه کې وکیلي کې دانشوري کې صافي کې واړه ګوندونه کې محاذونه کې هر څه دغه دا ټول په شریکه سره یو ځای سوي هغه انقلابونه کړي دي نن هم چې کوم حالت د پښتانه باندې دی پر افغان باندې دی موږ یوازې په دې خپل یو قومي محاذ باندې په دې له دې څخه ځان خلاصولی سو یو په قومي جدوجہد باندې ولسی جدوجہد باندې موږ کولی سو چې د دې کم حالت چې په ما تا مسلط دی له دې څخه موږ ځان خلاص کو او خپله دفاع د خپل ولس وکړو نو دا به د غازي عبدالله خان د شهید عبدالله خان چې کوم پیروکاري ده یا له هغه سره تجدید دی یا د هغه روح ته ایصال ثواب یا د هغه د پیروکاري په معنا باندې موږ بیا دا دعوه کولی سو د دې دپاره موږ دا د یو ملګري مخکې ذکر وکړو چې یو تحریک مو روان کړی دی یو جدوجہد مو روان کړی دی په شریکه باندې پارټیان یو ګوندونه یو په دې کې ملي جمهوري غورځنګ هم پکې ستا پښتونخوا ملي پارټۍ ده پښتون تاپوز مومنټ عوامي نسل پارټۍ لیکن موږ دا اوس هم نیمګړی ګڼو موږ د دې وکیلان ته موږ خپل ټولو تنظیمونو ته ټولو محاذونو ته ټولو ګوندونو ته دا ضرورت لرو چې په دې ملي قومي چې کومه مسله د ایجنډا د په دې باندې یو کېدل پکار دي دا زموږ د ټول ولس ارمان دی ګورئ تاسې وینئ چې څه واقعیات وشي په دې وطن کې دا ټول ولس په اتفاق سره راوځي دا ولس کې څومره کرکه دی نفرت دی بغاوت دی د دې ریاست د ظلم او د جبر خلاف دا پاڅونونه خو تاسې وینئ دا درنې چې ورته وایي دا پرلتونه چې ورته وایي چې له سواته راځي تر هرنایي پورې تر سوی پورې تر ژوبه شیراني پورې پر هر ریاستي جبر په خلاف دا ولسونه په څومره لوی تعداد باندې راوځي مزاحمت کوي نو لہذا دا د ولس ارمان دی دا د ولس غوښتنه ده چې زموږ چې څوک سیاست په دې وطن کې کوي هر ایجنډا سي هر نوم سي لہذا په دې ایجنډا باندې د ولس قیادت کول له ولس سره ملګرتیا کول او محاذ جوړول او محاذ مضبوطه کول دا د عوامو غوښتنه ده
زموږ د ټولو دا شریکه پریسه ده او دې ته نور توانا کول د وخت د حالاتو ضرورت دی د آخري اوس کوم حمله روانه ده د ملګرو چې ذکر موږ ګوره دا د چمن مسله دا ساده مسله نه ده دا نه به موږ ساده راخلو د سیاسي کارکون په تور باندې موږ ټول سیاسي کارکنان موږ ټول ولس موږ ټول لیکه پړه خلک دا به ساده خبره نه راخلي چې دا پاسپورت معنا ډیورن لاین په یو مستقله سرحد بدلول دا ټول جنگ د پنجابي د افغانانو خلاف دې خبره روان دی دا ټول جنگ دا ټول خونریزي دا ټول مداخلت او جاریت چې په خطه کې دی د پنجابي استعمار افغان سره بدی پر چی شي دا هغه تاریخي پس منظر کې په خپل ځای دی لیکن خبره یو ده ډیورن کرش دا چې دا سرحد نه دی دا چې پرنګي په زور راګرځولې و هم تقسیم کړي و هم هغه معاهده اوس موجوده دي هغه معاهدو تحت د دې ځای ولسونو تګ را تګ آزاد کاروبار آزاد او د دې وطن د دې محکوم افغانستان یا د دې پښتونخوا وطن بقاعده هر کال بخپله مالیه چې کومه دا به افغانستان دولت ته سیوا سلطنت به دا پرنګي جمع کوله دا یې پس منظر دی پر دې باندې دوی په وار کوشش کړی دی چې دا په مستقله سرحد بدل کړي لیکن دوی په دې کې ناکامه شوي دي نن یې په دې شکل کې کوي چې پاسپورت لازمي کول یا دا کوم جبري به دخلي سي روان ده کوم توهین سي روان د افغانانو په کار د موږ د ډېر سبق واخلو سیاره د دې ملک د دې ریاست د دې استعماري قوتو زما او ستا خلاف کوم عزایم دي نو په دغه بنیاد باندې سب بندي پکار ده دغه په روایتي خبرو باندې د دې مقابله موږ نشو کولای په دغه بنیاد به خپل طاقت او قوت جوړې لکه څنګه چې د ستا خلاف لګیا دی څنګه چې د ستا خلاف کوم فیصله او پالیسی کوي کوم جبري اقدامات کوي نو دغه ته بار به سوز درسته سب بندي غوا پکار ده دا به لمن به پراخو ټول وطن ټول ګوندونه ټول تحریکونه ټول مازونه دا به سره یو ځای کوو یو معرکه قوت او طاقت به سیاسي جوړو بیا موږ دوی ته شکست ورکولی سو او خپل د ولس دفاع کولی سو نو زه په آخر کې یواره بیا د ملي جمهوري غورځنګ لخوا څخه د احمد خان د دوی د ټولو ملګرو شکریا ادا کوو او دغه ایلمن دي اوس یاره ځانونه به محدوده کوو نه لکه ماشاءالله لمن به پراخه ساتو ګوره ډېرې ستونزې دي د نورو شهیدانو ورځې به هم جوړوو دا مشکل حالت پر وطن باندې دی په دې کې یو تحریک روان دی مزاحمتي جمهوري تحریک روان دی سبا نه بل سبا بیا موږ په کوټه کې په ټوله جنوبي پښتونخوا کې احتجاج اعلان کړی دی د دې چمن پرلت په حمایت کې ګوره د چمن ولس دومره لوی همت کوي له د یوې میاشتې څخه زیات دوی ناستې شپه ورځ دا یو قومي د ملت مسله ده دا د سمپل د ساده د چمن د خلکو یا د کاروباریانو مسله نه ده دا زموږ په ټول ملت باندې که لر دی که د بر دی په دغه باندې دا واری دی نو لهذا یوازې د چمن پر ولس دا خبره پرېښودل یا د هغه په توان او طاقت باندې دا جنګ ګټل چې دی دا به ناممکنه وي دا تر شا ډېر لوی ولسي سیاسي سپورټ او دغه غواړي نو لهذا بل سبا هم احتجاج دی له دې مخکې به نور اقدامات هم کوي موږ د دې ټول تنظیمو څخه د خونزاده صاحب خپل یو سیاسي کارکون پاته سوی دی د یونیورسټۍ د وخت دی اوس لاړی چې وره که ډیولپمنټ محاذ دی که قومي مومنټ دی که ملي جمهوري غورځنګ دی که پارټیان یو وره څنګ پر څنګ به سره ملګري کږو دا ولس چې کوم حالت کوم اذیتناکه پوزیشن چې په ما او تا نن پر مسلط دی یا کوم حمله چې پر ملت او پر ولس روانه ده د دې مخنیوي دا عمله پسپا کول دا موږ په یو شریکه جدوجهد باندې کولی سو کور ودان ورځ نیکمرغه